السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قاری محمد جعفر حماس د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که د ناسخ او منسوخ په اړه معلومات راکړئ. قاری صاحب محترم، د نسخ ماده الله تعالی په خپل کلام کې 4 ځلې ذکر کړې ده او د نسخ ماده د الله رب العزت په کلام کې په 4 معانیو سره استعمالیږي. اول په معنا د لیکلو سره، لکه چې الله رب العزت په سورة جاسیه کې 29 آیت کې فرمایي: هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. دا زموږ تیاره کړې عملنامه ده چې پر تاسې سمه صحیح شاهدي وایي. تاسې چې هر څه کول موږ هغه لیکل. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. همدارنګه الله رب العزت په سورة اعراف کې 154 آیت کې فرمایي: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. بیا کله چې د موسی علیه السلام غصه سړه شوه، نو هغه تختې راواخیستلې چې د هغو په لیکنه کې د هغو خلکو لپاره لارښوونه او رحمت و چې له خپل رب څخه ویریږي. نو د نسخ ماده الله رب العزت په خپل کلام کې 4 ځلې ذکر کړې ده او دا په 4 معانیو سره استعمالیږي. اوله معنا یې د لیکلو وه چې سورة جاسیه 29 آیت او سورة اعراف 154 آیت تاسو ته وړاندې شه او تاسو ته معنا معلومه شوه. دویم په معنا د زایل کولو او محوه کولو، لکه په سورة حج کې 52 آیت کې. آیت اوږد دی، هغه وروستنۍ برخه یې زه تاسو ته وایم: فینسخ الله ما یلقي الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. الله رب العزت فرمای نو شیطان چې هر څه خلل اچوي، الله رب العزت هغه له منځه وړي او خپل آیتونه محکموي. الله رب العزت د علم او د حکمت څښتن دی. دریم په معنا د نقل کولو، لکه مناسخه د میراث او عقیده د تناسخ د ارواحو، چې په دې باندې هغه کسان ډیر ښه پوهیږي چې هغه په علم میراث کې پوره مهارت لري. وخت کم دی چې زه عقیده د تناسخ د ارواحو یا مناسخه د میراثو زه تاسو ته دلته تفصیلي وڅیړم. 4 په معنا د تبدیل سره، لکه د سورة بقرې په 106 آیت کې په تفسیر د سورة نحل 100 آیت سره. الله رب العزت په سورة بقره کې په 106 آیت کې فرمایي: ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر.
هغه چې منسوخ کړو یو آیت یا هیر کړو هغه ستانه نو راوړو موږ غوره د هغې نه یا په شان د هغې. آیا ته نه پوهیږې چې یقینا الله تعالی په هر څه باندې قادر دی؟ په سورت نحل کې 100 آیت کې الله فرمایي وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. الله تعالی فرمای کله چې موږ د یو آیت پر ځای بل آیت نازلو او الله تعالی ښه پوهیږي چې څه نازل کړي، نو دا خلک وایي چې تا دا قرآن په خپله جوړ کړی دی. اصلي خبره دا ده چې له دوی څخه زیاتره خلک له حقیقت څخه ناخبره دي. بل اکثرهم لا یعلمون. نو د نسخې ماده په قرآن کریم کې الله رب العزت 4 ځلې ذکر کړي او د نسخې ماده په 4 معانیو سره استعمالیږي. اول په معنا د لیکلو، دویم په معنا د زایل کولو، دریم په معنا د نقل کولو، څلورم په معنا د تبدیل سره چې تاسو ته وړاندې شو. او نسخه په اصطلاح د شرع کې په نزد بعضې علماو بدلول د نس دی د تلاوت یا د حکم د هغې په عام کولو د خاص سره یا خاص کولو د عام یا په مقید کولو د مطلق سره یا په مطلق کولو د مقید سره. او دا معنا ډیر عامه ده، حتی چې بعضې علماو په قرآن کریم کې 500 آیتونه منسوخ ګڼلي دي. او په نزد نورو علماو نسخه زایل کول د حکم دی چې ثابت شوي وي په یو نس سره په بل نس باندې. نسخه زایل کول د حکم دی چې ثابت شوي په یو نس سره په بل نس باندې چې د مخکیني نه وروسته راغلی وي، نو هغه مخکیني ته منسوخ وایي او دی وروستني ته ناسخ وایي. او په دې باندې پوه شئ چې د دې ناسخ وروستوالی به په صحیح دلیل سره ثابت وي. علامه سیوطي په اتقان کې لیکي چې په دې معناو باندې علماو صرف 21 آیتونه منسوخ لیکلي دي بس. اما کومه معنا چې عامه ده، د عامې معنا په بنا سره تقریبا 500 آیتونه منسوخ دي. اما په دې وروستنۍ معنا باندې علامه سیوطي په اتقان کې لیکي چې صرف 21 آیتونه منسوخ دي. او شاه ولی الله دهلوي په فوز کبیر کې لیکي یعنی د دغه 21 آیتونو داسې معانی لیکي چې د هغې په سبب صرف 15 آیتونه منسوخ پاتې شوي بس. لیکن په دغه 15 آیتونو کې داسې تاویلات شته دی چې د هغې د وجې نه هغې ته مطلقا منسوخ نشي ویل کیدی. یعنی په یوه معنا سره به منسوخ وي او په بله معنا سره به منسوخ نه وي. خو د دې مطلب دا نه دی چې په قرآن کریم کې منسوخ آیتونه بالکل نشته، بلکې مقصد دا دی چې داسې آیت چې تلاوت منسوخ نه وي نو هغه من کل وجه منسوخ الحکم نه وي، بلکې یو حکم ترېنه منسوخ وي او نور احکام پکې باقی وي، نو بهکندي د آیت نه راځي. او مفسرین لیکي چې نسخه 3 قسمه دي. اول دا چې تلاوت او حکم دواړه منسوخ وي، دویم دا چې صرف تلاوت منسوخ وي او حکم باقی وي، دریم دا چې صرف حکم منسوخ وي او تلاوت باقی وي. صرف قاری صاحب محترم دا لنډ معلومات مې درته وړاندې کړه په دې هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب دې ترلاسه کړی وي.
دا دی دا اولس په نور له خوبه پاڅوي ځوانان تل دې وي ژوندي ځوانان تل دې وي ژوندي ځوانان ویاړ مو دا هېواد د حق د لارې لاروي ځوانان تل دې وي ژوندي ځوانان تل دې وي ژوندي ځوانان دغه محصلین د عصر ستوري بریالي ځوانان تل دې وي ژوندي ځوانان تل دې وي ژوندي ځوانان لاره د نجات راوړي